السلام علیکم. زه تاسو ته د انګلیش لرنر ان پشتو چینل نه مخاطب یم. نن زه تاسو ته په کوېسچن باندې کلاس جوړوم چې څنګه به کوېسچن کوي او د هغې جواب به څنګه ورکوي. کومو کوېسچنو باندې ته کلاس جوړوم چې کم وخت تیر شوی یعنی کم ټیم تیر شوی د هغه وخت په باره کې به نه کوېسچن کوم په انګلیش کې ورسره به د هغې جواب هم تاسو ته ښیم. د تیر وخت کې یعنی چې تیر وخت کې څه شوي د هغې باره کې به نه کوېسچن کومه. what did you do last night؟ what مطلب څه، did مطلب او یعنی did دا د سیکنډ ورب دی، هیلپینګ ورب دی ته وایي. کله کله دا معنی ورکوي کله معنی نه ورکوي، خو د دې نه جمله پیژندی شي چې دا د اوس وخت جمله ده یا د تیر وخت جمله ده. نو ډیټ چې کله راشي دا د تیر وخت جمله دا تاسو په ډیر مخکې چې کوم وخت تیر شوی هغې دپاره هم استعمالولی شي او د نږدې وخت دپاره هم استعمالولی شي. نو what did you یعنی یو مطلب ته do کول last night. what did you do last night تا په تیره شپه کې څه کول. جواب به څنګه ورکې I یعنی ما watched واچ کتو ته وایي ایډیو سره راغلی ده. کتو مې یعنی تیر وخت خبره کوي. کتو مې ټي وي یعنی ټي وي مې کتو. I watched TV. where did she go yesterday؟ where مطلب چرته، did مطلب وا، she مطلب هغه یعنی جنۍ ده، go مطلب تلی او yesterday مطلب پرون. نو څنګه به where did she go yesterday؟ هغه پرون چرته تلی وا. she went to the بازار. she یعنی هغه went تلی وا. went د go دویم فارم دی یعنی تلی وا. دواړه دغه پکې څه کوي، تلی هم پکې وایي، د go دغه مدا کوي او وا د دې مطلب هم ادا کوي. یعنی went مطلب تلی وا، to مطلب تا، د بازار یعنی بازار ته. نو څنګه به انسر وی، جواب به څنګه ورکې she went to the بازار، هغه بازار ته تلی وا. when did they come to سعودي عرب؟ when مطلب کله او did او، they مطلب هغوی، کم مطلب راغلیو، to مطلب تا او سعودي عرب مطلب سعودي عرب. نو څنګه به when did they come to سعودي عرب؟ کله هغوی راغلیو سعودي عرب ته. جواب به څنګه ورکې in 2010 په 2010 کې، په 2010 کې هغو راغلیو. نو جواب به داسې ورکې short in 2010. what time did he go to bed؟ what time څه ټایم، did او هغه، he هغه، go تلی، to bed to تا، bed کټ. what time did he go to bed؟ څه ټیم هغه کټ ته تلی یعنی څه ټیم هغه سملاستو، مطلب یې دا دی at 11 o'clock. at مطلب په 11 11 o'clock ګنټې یعنی 11 بجې هغه کټ ته تلی، مطلب یې د شو. نو په انګلیش کې به ورته شارټ داسې وي at 11 o'clock. دا یې جواب شو. how did Aslam go to the airport؟ how مطلب څنګه، did مطلب او، اسلم نوم دی یو کس دی اسلم، go تلی، to تا، the airport تا. how did Aslam go to the airport؟ اسلم څنګه تلیو ایرپورټ ته، یعنی اسلم څه شي کې تلیو ایرپورټ ته. بای ټیکسي. جواب به څنګه ورکې بای ټیکسي یعنی په ټیکسي کې تلیو. نو شارټ جواب به ورکې په انګلیش کې بای ټیکسي. why did the baby cry last night؟ why ولې، did او the baby یعنی ماشوم، cry جړل، last night تیره شپه. نو دلته به داسې وي why did the baby cry last night؟
ولې ماشوم تیره شپه جړل یعنی ولې جړل تیر وخت خبره ده دام نو جواب به څنګه ورکې he wasn't feeling well he هغه یعنی هغه ماشوم he هغه was not موږ شارټ کړی دی wasn't نه feeling یعنی محسوسول well ښه لیکن هغه ښه نه محسوسول نو مطلب یې څه شو هغه ښه نه و په انګلیش کې به داسې وی شارټ he wasn't feeling well هغه ښه نه و دلته تاسو د بل سنټنس ته ګورئ دې کې یعنی کس نه دی منشن نو ډایرکټ پکې تپوس دی او بیا د هغې سره ډایرکټ ورب دی هیلپینګ ورب پکې نشته نو دا لږې رنګې مختلف دي د دغې نه خو دا هم د تیر وخت جملې دي who used my computer who مطلب چا یوز او دې سره دا ډي لګېدلې ده used ته جوړ شوی دی دا د تیر وخت خبره کوي چا استعمالو my computer زما کمپیوټر who used my computer چا استعمالو زما کمپیوټر نو جواب دوه قسمه ورکولی شي یو قسم دی علي ډیډ علي استعمالو بل قسم دا دی علي یوزد اټ علي استعمالو دواړو یو مطلب کیدای شي چې کوم یو ستاسو خوښ وي هغه ته ویلی شئ بل کوېسچن ته ګورئ who broke the window چا بروک ماتو یعنی دا د بریک دویم فارم دی بروک چا ماتو د وینډو کړکۍ چا ماتو who broke the window کړکۍ چا ماتو دوه قسمه جواب ورکولی شي the cat ate دا یو قسم شو پیشو ماتو the cat did پیشو ماتو او بل قسم دا دی the cat broke the window پیشو ماتو کړکۍ who called you last night یعنی who چا called ټیلیفون کو you تا ته last night تیره شپه who called you last night تا ته چا تیره شپه ټیلیفون کو دوه قسمه جواب ورکولی شي یو شارټ ورکولی شي my father یعنی زما پلار بل داسې هم ویلی شي my father called me last night زما پلار ټیلیفون کو ما ته تیره شپه which student یعنی بلې جملې ته ګورئ کوېسچن ته which student کوم student new دا د نو دویم فارم دی new کوم student پیژني the answer جواب which student knew the answer کوم student پیژني جواب یعنی چاله جواب ورزي مطلب دا شو کوم student له جواب ورزي نو دلته تاسو ویلی شئ علي ډیډ علي له ورزي دا یو جواب شو شارټ کې او په بل کې ورته دا هم ویلی شي علي نیو د آنسر علي له جواب ورزي یعنی علي پیژني جواب دا هم ویلی شي دا د نننۍ ورځې کلاس تاسو که پې پوه شوي نه وي په دویم ځل وګورئ او ښه صحیح پې ځان پوه کړئ انشاءالله په بل کلاس کې به ته د دې نه هم اساني وي او چې څوک انګلیش پوره زده کوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ انګلیش لرننګ ان پشتو او شیر هم کوي چې کم سټوډنټان ته دا چینل مخې ته نه راغلی چې هغو ته مخې ته شي او هغو هم سبسکرایب کړي او په پښتو کې ته زده کړي کوم ځای کې چې ستاسو څه شک وي یا نه کلیر کمنټ کې ماته ولیکئ زه په کمنټ کې هم تاسو ته ریپلای در کوم او هر ټایم 24 غنټې زه تاسو ته حاضر یم په دې چینل کې اوکې تھینک یو سو مچ فار واچینګ د الله په امان د ځان ډېر خیال ساتئ اوکې